فلم داسې شروع کیږي چې مونږ یو هلک وینو چې د کور چت تختلی وي او ځان وجلول کوشش کوي. د هغه ملګری یې بچکول غواړي خو هغه د ملګری خبره نه وري او لاندې راغوزار شي او هم په هغه ځای مړ شي. بیا یې ملګری جاړي او کور ته ننوځي. کور کې په شیشې باندې لیکلي شوي چې په ځان تیزاب واچوه. د جنۍ په جړا په خپل ځان تیزاب واچوي او د هغې د چاغو سره سین بدل شي. بیا مونږ ته اته ملګري ښکاره شي چې همدغه کور ته راشي. د همهغه کور وي چې مخکې پکې دوه کسان مړ شوي. دوی دلته د هالووین پارټۍ دپاره راغلي وي. د دوی یو ملګری ورته وایي چې دا ځای په رښتیا باندې خوفناک دی. څه کاله مخکې دلته اته ملګري راغلي وي. هغوی ټروت اینډ ډیر لوبه وکړه او ټول پکې مړه شوي. نور ملګري یې دا خبرې مذاق ګڼي او په خپله همدا لوبه شروع کړي. په شروع کې لوبه عام وي. دوی یو بل ته واړې ټاسکونه ورکوي او ټول یې پوره کوي. خو لږ ولوسته لوبه خطرناکه شي. یوې جنۍ نه تپوس وشي چې آیا خپل ملګري سره چیټینګ کوي؟ د جواب ورکولو نه شرمیږي خو نور ملګري په زور راولي او آخر یې ومني چې او دوکه ورکوي. په دې خبره د دوی ترمنځ جګړه وشي خو نور ملګري یې بیا ډزا کړي. بیا د سټیف نمبر راشي او سټیف ډیر انتخاب کړي چې کاغذ راوباسي. نو پکې لیکلي وي چې خپل لاس په بل شوي چولې کېږده. سټیف وایي دا خو لیونتوب دی، زه څنګه ځان وسوځم. سټیف بل پرچه راواخلي خو پکې لیکلي وي چې صرف 2 منټه درسره دي. بیا بل پرچه راواخلي پکې لیکلي وي چې هر حال کې دا ډیر پوره کول دي. داسې ښکاري لکه چا ټول پرچانې قصدن چا بدلې کړي وي. سټیف په غوسه کې کچن ته لاړ شي چې ډرینک راواخلي. همدغه وخت چوله پختله آن شي او یو وړه کرسۍ په پخپله د سټیف خواته راخوازیږي. دا هر څه په لیدو سټیف ډیر وایریږي. ناڅاپه کرسۍ د سټیف خپو سره ولګیږي. سټیف بیلنس آوټ شي او لاس یې په بلې چولې ولګیږي. سټیف کوشش کوي لاس بړه کړي خو داسې ښکاري لکه چولې لاس نیولی وي او لاس یې سخت وسوازي. د سټیف لاس دومره سوازیږي چې د پوستکي د چولې سره نښللي. تر هغې پورې نه چوله بندیږي او نه سټیف خپل لاس بړه کولی شي. سټیف په زوره چغې وهي. د سټیف اوازونه اورېدلو سره ټول ملګري په منډه راشي. د سټیف داسې حالت چې ویني نو ټول سخت وایریږي. په شروع کې دوی ته داسې ښکاري لکه سټیف خپل ډیر پوره کول خو سټیف ورته وایي چې یاره ما دا کار په خپله نه دی کړی. سټیف ټوله خبره وکړي چې سره وشو خپلو ملګرو ته بیان کړي. دوی دومره یرونکې قصې اورېدلو سره ټول نور هم وارخطا شي. بیا دوی سټیف د ځان سره بوزي او د سټیف په لاس دوای ولګوي. ټول سوچ کوي چې دا هر څه په رښتیا سبل مخلوق وکړي یا سټیف به دروغ وایي او کیدای شي چې دا صرف د سټیف وهم وي. په خبرو کې ناڅاپه ټي وي په خپله آن شي. د ټي وي نه یو خوفناک اواز راشي او ورته ووایي چې تاسو دا لوبه نشئ پرېښدلی. دا ټروت اینډ ډیر لوبه به 3 راونډونه وي او تاسو به یې هر حال کې 48 غنټو کې دننه پوره کوئ که نه نو تاسو به مړې شئ. دوی لا حیران ولاړ وي چې ناڅاپه د ډاینینګ میز نه یو کاغذ والوځي او د جیسي خپو ته پرېوځي چې دا یې پورته کړي. نو پکې لیکلی وي چې ته به د سټیف هغه سوځېدلې پوستکي خورې چې د چولې سره نښتلی و. جیسي دا کار کول نه غواړي. دا ډیر لوستلو سره ټول نور هم ګبرا شوي وي. سمدستي فیصله وکړي چې له دې کوره ووځي. هم په دغه وخت کې د ډیر 2 منټه پوره شي او په ټي وي باندې کاونټ ډاون شروع شي. د دوی ترمنځ ګډوډو جوړ شي. ټول دروازې ته منډه کړي چې وتښتي خو لا نه وي وتښتلې چې د دروازې هینډل په خپله بند شي او دروازه بنده شي. ورپسې د کور ټولې کړکۍ، دروازې، روشندانونه، حتی واړې او لوی ټولې لارې بنده شي. دا هر څه په لیدو ټایلر پوهې شي چې دا هر څه د یو بد طاقت خوا کیږي. ضرور دلته یو شیطاني پاور شته چې غواړي دوی دا لوبه پوره کړي که نه نو دا ټول به د وخت نه مخکې مړ شي او په ډیر بې دردۍ به مري. نو ټایلر جیسي ته وایي که غواړئ چې موږ ټول ژوندي پاتې شو نو ته به خپل ډیر پوره کوې. په ډیره سخته سره ټول جیسي رضا کړي او جیسي کچن ته بوزي. چې ټول کچن ته ننشي چوله په خپله د جیسي طرف ته مخامخ شي لکه چې چوله هم د جیسي مرسته کوي چې خپل ډیر پوره کړي. جیسي په ډیره مشکله سره ځان ته حوصله ورکوي. جیسي یو وړه د پوستکي ټوکړه راواخلي او په ډیر مشکله یې وخوري. ټولو ته داسې ښکاري چې ډیر پوره شو خو هماغه وخت لینډلاین ټلیفون کال راشي. د جیسي ملګري چې فون راواخلي نو بل طرف نه یو ډیر خطرناک اواز راشي او ورته ووایي چې جیسي به هلته پروت ټول سوځېدلې پوستکي خوري هله به ډیر پوره حسابیږي. چې ملګري دا خبره جیسي ته وکړي نو سمدستی د کور چراغونه فلیکر شروع کړي. شیان خوځېدل شروع کړي لکه زلزله چې راغلې وي. ټول خلک ډیر زیات وایریږي او جیسي دباو کړي چې خپل ډیر مکمل کړي. په آخر کې جیسي مجبوره شي او هغه ټول پوستکي وخوري. د دې وروسته هغه په زوره جاړي. ملګري یې تسلي ورکوي. بیا ټول فیصله وکړي چې د بل ډیر نه مخکې د دې ځای نه وتښتي خو ټولې دروازې او کړکۍ لا بندې وي. دوی د بلې لارې سوچ کوي چې ناڅاپه د پیانو اواز واوري. ټول وارخطا شي او پیانو ته وګوري. هلته په سره رنګ څه لیکلي شوي چې ورنږدې شي نو پوهې شي چې دا خبرداری دی چې خپل راوند مکمل کړئ. اوسني ډیر د ټایلر د بچپن ملګری دپاره وي. هغه ته ویل شوي وي چې د بجلې تارونه ونیسي. همدغه چې ډیر ویل شوي وي 2 بجلې تارونه د چته نه راځوړند شي. هلک ډیر زیات ګبرا شي. ټایلر ورته وایي هر حال کې به یې نسې که نه موږ ټول ژوندي پاتې شو. ته یقین وکړه چې تارونه نسې نه موږ به دې بچ کوو. هلک په یریدو حالت کې تارونه نسي. همدغه وخت ټایلر یو تولیا راواخلي او د هغه د ژوندۍ بچکول کوشش کړي او د کرنټ نه خلاص کړي. ډیر خو پوره شي خو تارونه های وولټیج وي. هلک ته ډیر سخت کرنټ ولګیږي. هغه بې هوشه شي او د خولې یې زګ راوځي. ټول فکر کوي چې شاید مړ
شوی وي لږ وروسته واپس هوش ته راشي نو ټول سا واخلي بیا بل ملګری وایریږي او وایي بس ته نور دا لوبه نه کوو همدغه چې دا خبره وکړي نو د یوې لوی الماري شیشه په خپله خلاو شي هلته ولاړ هماغه هلک چې د تښتېدو خبره وکوله اوس ډېر هم د هغه دپاره وي ډېر سخت وي خپل زنګونه به ماتي ټول نور سخت وایریږي ناڅاپه د پاسه نه د څه شی د لوزېدو آواز راشي چې وګوري د سیړو نه یو بیسبال بیټ راخوازیږي او هلته لیکلي وي 2 نو دوی پوه شي چې د ډېر پوره کولو دپاره صرف 2 منټه دي ټول ډېر زیات وایرېدل یو منټ تیر شي او چراغونه بیا فلیکر کول شروع کړي دې خبرې مطلب دا و چې خطره نور هم زیاتیږي او دوی وخت ختمېدو ته نږدې وي یوه جینۍ حوصله کړي بیسبال بیټ راواخلي او د هلک په خپه یې ووهي درد خو ورته ورسیږي خو زنګونه مات نه شي د دې وروسته د کور حالت نور هم خراب شي لکه مخکې په شان بیا عجیبه او یرونکي شیان شروع شي ټول دومره ویریږي چې بل ملګری بیټ واخلي او په زوره د هلک زنګون ووهي آخر کې د هله زنګون رښتیا مات شي هلک په سخت درد چیغې وهي خو څوک یې مرسته نشي کولی دا هر څه په لیدو یوه بله جینۍ ډېره وارخطا شي هغه فیصله وکړي چې هر حال کې به د دې کوره وځي خو لکه څنګه چې مخکې چې څوک لوبه پرېږدي نو لوبه ورته نور هم سخته شي ناڅاپه د لیپاسه نه ډېر کاغذونه راولګي په یو کاغذ کې د هغې دپاره ټاسک لیکلی شوي چې رښتیا به وایي تپوس یې ترې دا وشي چې آیا ته د پوډرو نشې عادت یې ده وایي نه هماغه وخت د څه شی د خراشېدو اواز راشي چې شاته وګوري په دروازه لیکلی شوي لایر یعنې ته دروغ وایې ملګری یې بیا ترې تپوس کوي خو دا بیا هم انکار کوي اوس د دې موبایل ته میسج راشي ته دروغجنه یې اوس به مرې ناڅاپه هغه دروازه چې لاس یې ورپروت وي په خپله خلاو شي دا د کور مین دروازه وي هغه خوشحاله شي او خیال وکړي چې ازادي میلاو شوه او سمدستي بهر ووځي خو هماغه ساعت د هماغې دروازې نه یو تیز شی په ولتو راشي او د هغې د ګیټې نه بل طرف ته ووځي هماغه ځای مړه شي بیا ټول ملګري هسپتال ته وارسول شي دوی زخمیان وي او یوه جینۍ مړه شوي وي او پولیس هم راشي دوی پولیسو ته وري چې مونږ هغه نه ده وجلې هغه زموږ خپله ملګري وه دوی ټولې کیسې بیان کوي چې څه راسره وشو خو پولیس کله داسې خبرو باندې یقین نه کوي د پولیس خیال وي شاید دا د دوی خپل یو خراب پلان وي ځوان بچکرو دپاره همدلته کارټر هماغه ملګري چې دا ټولې کور ته راوستي وو د ایډیسن سره ډېر نږدې وو د هغې په مرګ ډېر خفه وي نو هغه په خپل کمرې کې د هغې زاړه ریکارډ شوي ویډیوګانې ګوري بیا سوچ وکړي چې د هغې د کمرې نور شیان هم ریکارډ کړي چې کله کمره د هغې د بستر طرف ته واړوي نو ناڅاپه په بستر باندې لینه ویني دې سخت وایریږي او همدغه وخت د همدغې وینې نه ایډیسن رو راښکاره شي چې دا هر څه ویني دې سخت وایریږي هغه پوه شي چې دا د ایډیسن روح دی چې د کمرې نه سترګې پورته کړي نو د ایډیسن روح ورته شي ښکاره شي هغه په دیوال خطرناک لفظونه لیکي چې ځان پانسي کا یوه رسي د برې نه راشي کارټر چې دا ویني نو بهر تښتېږي او چغې وهي او دروازه غراباوي خو رسي د ایډیسن بت په خپله کارټر ته وهي چې خواته راشه خو کارټر تښتېدو کوشش کوي خو رسي راشي او غاړه کې تاو شي او هماغه ځای یې زوړن کړي موږ وینو چې د کارټر کمره په خپله دا هر څه ریکارډ کوي داسې چې ښکاري لکه د کمرې شاته څوک ولاړ وي خو موږ ته نه ښکاري هماغه شیطان دا ویډیو د هغه ټولو ملګرو ته هم ولګي چې ملګري یې ویډیو ویني سمدستي د هغې کوټې ته منډه کړي دروازه لاک وي ډېره یې ټکوي او نه کولاویږي حتی دروازه ماتولو کوشش هم کوي خو دروازه هغه وخت ماته شي چې کله کارټر مړ شي د کوټې حالت چې دوی ویني ټول نور هم وایریږي بیا یې نظر لیپټاپ ته لاړ شي هلته لیکلي وي راوند 2 یعنی راوند 1 ختم شو او اوس راوند 2 شروع کیږي دا هر څه لیدو سره دوی پوه شي چې دا لوبه په هیڅ صورت کې نشي پرېښودلی نو الیکس د دې کور او دلته د پواخنو خلکو په باره کې تحقیق شروع کړي الیکس ته معلومه شي چې دا کور رښتیا هانټډ دی کالونه مخکې هم دلته همداسې یوه لوبه شوې وه او د هغې لوبې په نتیجه کې یو مچ ملګرو ګروپ مړ شوی و صرف یوه جینۍ ژوندي پاته شوه هماغه جینۍ چې د فلم په شروع کې مو ولیده چې په ځان یې تیزاب اچولی و نو دوی د هغې کور پیدا کړي او ورسې پسې او د لوبې په باره کې ته یې تپوس وکړي دی ورته وویل تاسو د دې لوبې نه نشي خلاصېدی او نه د دې لوبې د شیطانه که ژوندي پاتې کېدل غواړئ نو یو د بل مرسته به کوئ او لوبه به پوره کوئ که نه ټول به مړ شي او ښه به دا وي چې لوبه هماغه کور کې مکمل کړي ځکه دلته ستاسو د ژوندي پاتې کېدو چانس زیات دی دوی د هغې خبره ومني او واپس هماغه کور ته راشي خو کور ته چې راشي نو سمدستي د لیو ته خپل ډیر ورسیږي هغه چې کم میګزین پړاوي هغې کې هر څه غایب شي او د هغې دپاره ټاسک لیکل شوی وي چې د ګیس سټیشن رابري یعنی ته به ګیس سټیشن ته ځئ او هلته به ډکیتي کي همدغه وخت د لیو په بستر ناڅاپه ګن هم راښکاره شي لیو ډیر وارخطا شي غواړي چې دا کار یوازې وکړي خو د ملګري یې په زور ورسره لاړ شي هلته چې ورسیږي نو د غلا نه مخکې خپلې ملګري ته واړي ته په موټر کې انتظار کوه خپل ګن واخلي او ګیس سټیشن ته ننوځئ ګن ولیسي او د دکان مالک نه پیسې غواړي خو مالک دومره وایریږي چې د پیسو ورکولو په ځای خپل ټوپک راوباسي او ډایرکټ پې ډزې کړي په اول ګولۍ کې هماغه ځای یې مړ شي چې نور ملګري یې د مرګ نه خبر شي نور هم سخت وایریږي بیا فیصله وکړي چې نور به د دې کور نه وځي همدلته به پاتې کیږي او خپل ټول چیلنجونه به په همدې هانټډ کور کې پوره کوو او یو د بل مرسته به کوو اوس نوې ډیر د ټایلر دپاره ورسیږي ټایلر ته وویل شي چې ته به زهر بس کي ناڅاپه یو ګلاس د زهر نه ډک راښکاره شي دوی د جان بچ کولو دپاره یو پلان جوړ کړي
دوی وای دا زهر به ټول یو ځای وسکو خو اول به ډیر سوډا وسکو چې خېټه مو ډکه شي بیا زهر وسکي او سمدستي الټې وکړي په دې طریقه ډیر هم پوره شي او ژوندي هم بچ شي بیا بل ډیر د میډي د پاره وي میډي ته هویل شي چې دوه خاخونه به وباسي همدغه وخت یو پلاس هم راښکاره شي میډي ګبراو شي او ټایلر وای څنګه چې تا زما مرسته کړه زبستا مرسته کون نو ټایلر اول خپل غاخ وباسي بیا میډي هم حوصله وکړي او خپل غاخ وباسي په دې سره دا ډیر هم پوره شي اوس بلې چینی ته ډیر ملاو شوی دی دې ته هویل شي چې درې ځله به ځان په ګن ولي هماغه وخت ګن راښکاره شي دی په یریدو حالت کې ګن راوخلي خو میډي وای نه دا به هم ټول یو ځای کوو لکه رشین رولېټ اول هغه جنۍ ځان ولي خو خالی وي دویم ځل بل ملګري ځان ولي بیا هم خالی وي نو اوس دریم وار د میډي وي دی پوه شي چې دا ځل به ګولې خامخا وځي او مړ به شي خو مخکې د دې چې ځان ولي ټایلر د هغې د لاسه ګن واخلي ګن په خپل سر کېږدي او بله سوچ نه ځان ولي او ګولې یې سر نه هار پرو شي او هماغه ځای یې مړ شي اوس په ټول ګروپ کې صرف یو هلک پاتې وي هغې ته ډیر خطرناک ډیر ملاو شي ته به د موټر سره خپل اکسیډنټ کوي د ډیر پوره کولو دپاره یوازې 2 منټه وخت وي او بهر یو موټر هم نه وي د دې ملګري فیصله کړي چې زه به دې مرسته کوم او بهر لاړه شي یو موټر سٹارټ کولو کوشش کوي خو موټر نه سٹارټ کیږي او د وخت 2 منټه ختمي شي ناڅاپه موټر په خپل روان شي اوس داسې حالت وي چې د هغې هلک د ژوندي پاتې کېدو هیڅ حال نه او مړ شي ټولې جنکۍ جاړي ځکه چې دوی ته پته لاګي چې موږ ژوندي نه پاتې کیږو اوس د دوی بلې چینۍ ته هم ټاسک ورکړل شي چې بیسمنټ ته لاړه شي او ځان په زنجیرونه تړي خو دوی ته لا د بیسمنټ لاره هم نه وي معلومه او وخت صرف 2 منټه وو همدا 2 منټه د بیسمنټ لټولو کې تیر شي تر دې مخکې چې جنۍ ځان تړي وخت ختم شي او دې ته د ټاسک نه پوره ټولو سزا ملاويږي ناڅاپه دروازه بند شي او سم ډیر کاکروچان راشي په دې حمله وکړي او دوی وجني اخر کې صرف 2 جنکۍ پاتې شي دواړه ډېرې وایریدلې وي او پوه شي چې اوس به ورته نور هم سخت ټاسک ملاويږي همداسې وشي او دا ځل الیکس د ټاسک ورکړل شي ټاسک ډیر خطرناک او چې د ځان د 8 ټوکړې کټ کا او وخت کمو هغې سمدستي خپل یو خطه یو پلکا او یو نوک مات کړل خو لا هم د بدن نورې برخې کټ کول پاتې وو میډي ورته وای یو غواخ پرې کا بل بری پکاره شي الیکس هیڅ نه پوهیږي نو میډي خپل د هغې یو غواخ پرې کړل بیا لاس په میز کې ګیدي او یو ګوټه هم تی پرې کړه لا هم 3 برخې پاتې وو میډي د خپل ملګري د جوان د پاره خپل هم قرباني ورکړه خپل یو ګوټه او د خپې ګوټه پرې کړل اخر کې یو پارت پاتې شو د میډي د الیکس فل خپه هم پرې کړل په دې سره ټاسک پوره شو میډي زخمی الیکس پورته کړی او هسپتال کې د تلو اراده وکړه خو هغې ته دا پته نه و چې لوګه لا ختمه نه ده شوې د موټر چلولو په ټیم په موټر کې په سکرین ناڅاپه هغې ته بل ټاسک راشي الیکس مړه کا الیکس ډیره واریږي خو پوهیږي چې که داسې نو کړي نو دواړه به مري نو ښه به دا دی چې یو کس قرباني ورکړي هغې د جان قرباني کول فیصله وکړه او میډي ته وایي ما مړه کا خو میډي دا کار نشي کولی وخت ختمېدو ته نږدې و نو میډي ناڅاپه موټر یوې ونې سره وجنګوي سکرین تاریاک شي او داسې ښکاري لکه دواړه مړې شوي وي خو لږ وروستونه د یوې جینۍ چیغې او ساه اخیستل اورېدل کیږي چې مطلب دا وي چې په آخر کې یو جینۍ ژوندي پاتې شوې وه خو دا نه معلومو چې هغه څوک وو او همداسې د کیسې پهلا پارت ختم شو که دویم پارت ګورئ نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ او بیل آیکن